زما نوم حشمت الله شهیدي دی د افغانستان د ملي کرکټ ټیم میډل آرډر بیټسمین یم په چپ لاس توپوهنه کوم. کرکټ خو ما په 2007 کال کې دلته د اولمپیک کې اکیډمي وه کابل کې. ما د هغه نه مخکې د ماشومتوب نه ورسره مینه درلودله او کوڅې کې او په میدان کې به مې کرکټ کوو په ټینس بال باندې. خو بیا 2007 کال باندې دلته راغلم، پلار مې راوستم، ورور ته مې وویلې پلار مې چې بس د بوز اکیډمي ته که ښه پلیر وي. ځکه دې نه مخکې یو واقعه شوې وه، ما کور ته څو ځل خلک ما پسې راغلي وو، پلار به مې زه نه پرېښودم، وایي ته خپل درس ووایه. نو خلکو به ما ته ویلې چې میچ د 2-3 ځل کور ته راغلل چې دا میچ موږ سره وکړو. بیا مې پلار ویلې که دومره ښه پلیر بیا دې زه کابل کې اکیډمي ته بیایم. نو هماغه و چې بس بیا دلته ورور مې راوستم، بیا حاجي عزیز الله هغه پسې ولیدم، ما بیټینګ یې ولیده دلته چمن حضوري کې اول. نو هغه ډېر امپرس شو، بیا یې زه اکیډمي ته بوتلم، هلته یې معرفي کړم چې دا دې باندې کار وکوي. هماغه بیا شیرزی او سید رحمان احمدزی د مونږ کوچ و، هغه ډېر کار راسره کړی دی. بیا انډر 15 کې زه سلیکټ شوم هغه وخت کې 15 کلنو ټیم کې. بیا د هغه نه بعد 12 کلنو ټیم سره، بیا 19 کلنو ټیم سره په 2019 نړیوال جام کې نیوزیلینډ کې چې و هغه کې ما برخه واخیستله او ښه پرفارمنس مې وکړو. همداسې انډر 19 کې وم 2013 او 14 منځ کې بیا ملي لوبډلې ته راغلم، اوسه پورې یم. واده خو مې ډېر وړکتوب کې کړی، تقریبا 18 کالو وم هغه وخت کې چې ما هغه وخت کې زه نوی ملي ټیم سره یو ځای سوی وم او ODI د ون ډے انټرنیشنل ډیبیوټ په هغه وخت کې وکړله. هغه میچونه هم چې خلاص شول د کینیا سره سیریز چې خلاص شول، ورلډ کپ ته مو کوالیفای شولو، چې راغلم بیا مې واده و. نو بس د مور و پلار خوښه وه، د هغوی رضا وه، د هغوی خوشحالي وه، هغوی خوشحالي کې ما هم خپله خوشحالي لیدله. نه داسې ما څه نه دي ویلي ورته. او شکر الحمدلله، مور و پلار هېڅکله هم نه غواړي او نه د هغه داسې کار کوي چې هغه اولاد آینده تباه کړي. زه الحمدلله ډېر خوشحاله یم. 2 زامن لرم ماشاءالله، یو 4 کلن دی، یو 2 کلن. مشره یې حماد نومیږي او کشره یې چې ده هغه طلحه نومیږي، محمد طلحه. موږ ته د کرکټ چې ده د 1 کس لوبه نه ده، نه د 2 کسو لوبه ده. ټیم کې 11 کسان لوبیږي، د هر یو خپله وظیفه معلوموي، څوک څنګه لوبه کوي، څوک څنګه لوبه کوي. اوپنرانو ته خپله وظیفه وي، میډل آرډر ته خپله وظیفه وي، بالر خپله وظیفه، هر سړی خپله وظیفه پیژني. زه د اوپنر یا د بالر وظیفه نشم کوی، هغه ما نشي کوی. نو ټیم کې همدغه د مونږ وظیفه ده، د ما وظیفه ده چې زه باید تر ډېره هملته واوسېږم او دغه د منځ اورونه ولوبوم. نو هغه وجه یې زه د شپږیزو 2 کوشش نه وهلی شم. مخکې مې لږ ټیکنیک صحیح نه و د دې، اوس مې ډېر کار پرې کړی ده. که وغواړم وهلی شم، خو هلته هغه د حالاتو مطابق زه نه غواړم چې ټرای وکړم. داسې نه ده چې زه ټرای کوم او اوټېږم، ما ټرای کړې نه ده، ځکه هغه وخت کې داسې ضرورت نه وي چې زه شپږیزه وهم، ویکټ ساتلو ته ضرورت وي، نو زه ویکټ ساتم. شل اوریزو لوبې ما صرف دلته شپږیزه کې کړي دي او د المصافي ټیم سره امریکې ته تللی وم او نور مې هم کړي دي. نو شل اوریزو کې د شپږیزه کې ټاپ سکور دی ما دی په د 6 سیزنو کې، او سټرایک ریټ کې لږ مشکلات شته دي، خو هغه انشاءالله داسې نه ده چې ما غلطه لوبه کړي. دلته هم چې کله ته وګورې ریکارډ وګورې، ما زیاتره میچونه فینش کړي دي، یعنې موږ ګټلي دي او زه پکې ناټ آوټ پاتې شوی یم. نو انشاءالله کوم ځای کې چې مشکلات یا کار کولی، کرکټ لا پاتې ده ډېر، انشاءالله هغه باندې کار کوم چې آینده کې سم شي د خیره سره. د نړیوال جام لوبې خو ښې وې الحمدلله، خو بیا هم څنګه چې ما غوښته هغه رقم پرفارمنس ونه شو او انشاءالله اوس را روانې لوبې د هغه لپاره تیاری کوو، فټنس لیول باندې ډېر کار کوم. ډېره غټه تجربه وسوله دې ورلډ کپ کې، ډېر شیونه هم زده کړل، نو هغه باندې انشاءالله اوس کار کوم، دلته را روانو لوبو لپاره تیاری کوم انشاءالله. او کوم ځای کې چې نیمګړتیا وي، فټنس مسله یې هر شی هغه به انشاءالله آینده کې جوړوم. مخکې مې سنګکاره خوښېدو ډېر زیات، او اوس مې هم هغه خوښېږي، خو هغه اوس کرکټ نه کوي او اوس ویراټ کوهلي نه ډېر متاثر یم. ډېر یو پیاوړی لوبغاړی دی، د فټنس له نګاه نه او د ټیکنیک له نګاه نه ډېر یو آوټسټینډینګ ډېر ښه لوبغاړی دی. زه وړکی وم هغه وخت کې غټو هلکانو سره به مې لوبې کولې، نو هغو کې مین پلیر به وم،
شپږیزه مې نه شوه پکې ولی خو نور کله چې هغه وخت کې ما لوبه کوله هغه وخت کې افغانستان ټیم نه ویو نو دومره غټ لیول باندې هم نه او خلک ورسره اشنا نه وي هغه وخت کې نو زه مکتب وخت کې ما ویلې زه داسې فکر ما نه کوم چې د افغانستان ټیم به جوړېږي او بیا به دې حالت ته را رسېږي چې موږ به اوس په د دنیا غټ غټ ټیمونو سره موږ اوږه په اوږه درېږو او فایټ ورسره کوو ګټو یم تی بایلو یم تی داسې ما فکر کې نو خو ما ویلې مال انشاءالله چې د افغانستان لوبډله جوړېږي نو زه به انشاءالله کوشش کوم چې یو ښه کرکټر ځانه جوړم او زه به پکې لوبېږم هغه وخت خو ډېر خوند کوو دلته چې زه کله اکاډمي ته به راتلم ما به دوی کتله دوی به بالنګ ماشین باندې بیټینګ کوو ما به بیا په سطل کې بالونه ورته راټولول زه شاید ډېرو خلکو پیژندم هم نه هغه وخت همدې پلیرانو تاج ملک کوچ و هغوی زه نه پیژندم خو د ماشوم په نوم به یې راتېلې چې نوم یې هم نه و زده د ما نو ما ته به یې ویلې چې بالونه راټولوه بیا به ما ورته بالونه راټولول خو ډېر خوند مې ترې اخیسته او هره ورځ به چې بیا زه کور ته تلم د شپې به مې چې پروت وم ځان سره به مې سوچ کې راسته چې کاشکې دوی سره زه وای او دغسې یو ورځ خدای راولي چې زه دوی سره دغسې لوبه وکړم دوی دا ګپ شپ به مې چې خپلو کې لیده یو بل سره به چې ټوکې کولې د فیلډینګ او د بیټینګ نه به چې دوی خوند اخیسته نو ما ته به ډېر خوند راکاوه او همدا به مې ویلې چې زه به انشاءالله یو ورځ دغسې راځي زه به دوی سره لوبه کوم پیغام مې ورته دا ده د دنیا یو کار هم اسانه نه ده خصوصا بیا سپورټس ډېر محنت غواړي او د کرکټ لوبه اسانه نه ده خو اسانه په هغه حالت کې ده چې تا ورته پوره تیاری نیولې او محنت دې کوي نو دغه ځوانانو ته ما همدغه پیغام ده چې باید ښه کرکټر ځان نه جوړوي نو باید خپل وخت نه استفاده وکړي او بې ځایه وخت تېر نه کړي زیاتره ځوانان زه ګورم د اکاډمیانو ته راځي ورځ تېروي بېرته ځي نو که اکاډمي ته راځي پریکټس ته راځي باید پوره کار وکړي هغه خپل وخت نه فایده واخلي او چې شی ضرورت یې هغو باندې کار وکړي فټنس باندې ډېر کار وکړي او خپل هدف د ځان ته وټاکي هماغه هدف مطابق د روزانه خپل ټرینینګ او ورشی کوي ډېر شیونه دي چې موږ یې باید ونه خورو او کله چې په ټور یو بیا راباندې بند دي چې دلته م یو باید ویې نه خورو نو زه کوشش کوم ډېر شیان نه خورم او د خوښې خواړه مې چې دي منتو دي او چرګ مې خوښیږي خو بیا زه ډېر کوشش کوم زیاتره شیونو نه زه پرهیز کوم او هغه نه خورم شهزاد خو ډېرې جالبې خاطرې دي اوس مې نه دي په یاد نو شپږیزې لپاره لکه اوس زه فکر کوم کرکټ بورډ لیټ کړله شپږیزه نو موږ ورته دغلته روزانه بیټینګ او هغه هم کوو نټ سیشن هم کوو او کوم شاټونه چې دلته په کار دي هغو باندې زه ډېر کار کوم او انشاءالله پوره تیاری مې ورته نیولې ده انشاءالله چې ښې لوبې پکې وکړم تمه خو هر سړی لري نو فعلا خو زه په شلوریزه سکواډ کې نه یم نو انشاءالله که پرفارمنس وکړې شپږیزه کې که آوټسټینډینګ پرفارمنس وکړم انشاءالله امکان لري ای پی ایل را روان ده شپږیزه را روانه ده هغه نو ما په پرفارمنس پورې ده که پرفارمنس کوم په ښه سټرایک ریټ باندې انشاءالله امکان لري چې ولوبېږم خو که نه یې کوم بیا فکر نه کوم چې زه لوبډلې ته راشم